دغه مسجد چې تاسو ته ښکاري دا مسجد استراحه دی. دې ته مسجد بنو حارثه هم ویلی کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د احد د غزا نه واپس شو، که تاسو ته ښکاري دا مخامخ د احد غر دی، د دې غر نه لاندې د احد میدان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د احد د غزا نه واپس شو، ډیر زیات ستړی مو او داسې و چې زخمی مو او خفه مو، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري شهیدان شوي او بیا خاص کر د نبی علیه الصلاة والسلام تر حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شوی چې هغه پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خفه و. نو په واپسۍ کې د الله رسول په دغه مسجد کې مسجد استراحه کې دمه کړې ده او بعضې روایات داسې راځي چې دلته یې مونځ هم کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دې ته مسجد بني حارثه هم ویلی کېږي ځکه دلته د بنو حارثې قبیلې خلک آباد وو. نو د دې د وجې نه دې ته مسجد بني حارثه هم ویلی کېږي. دا مسجد په موجوده وخت کې ډېر ښکلې آبادۍ سره جوړ شوی دی. دننه حصې تاسو ته ښایو، راځئ.